د بلخ والي دغه مراسمو کې د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزې اړیکې خورا مهمې وګڼلې او ویل وروسته له دې به سوداګریز توکي په لږ وخت کې افغانستان ته راورسیږي. واقعا اموال صادراتی و اموال وارداتی ما شما به زودترین فرصت میرسه. اگر از 19 سنبله به این سر ما شما حساب بکنیم واقعا به ظرف 10 و 12 روز از کشور چین اموال تجار ما شما که به افغانستان میرسه این یک دستاوردی بزرگ برای ما و شما هست. د ښاغلي حمزه په خبره اسلامي امارات د سیمې ټولو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې غواړي. دی وایي چې دغه اقتصادي دهلیز په پیل سره به اقتصاد لا وغوړېږي او د دولت عواید به هم ډیر شي. نوموړی وایي په دې سره به خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي. افزایش عواید از چی از کشور ما باشه، چی از کشور همسایه ما ازبکستان باشه، چی از کشور قرقیزستان باشه، افزایش عواید مالیاتشان هست که این برای همه کشورها واقعا یک دستاورد است. د افغانستان د اورګاډي ادارې مالی او اداري مرستیال دغه اقتصادي دهلیز لوی لاسته راوړنه وبلله او ویل اسلامي امارات غواړي چې د سیمې له هیوادونو سره پیاوړې اړیکې جوړې کړي. دا ځای دا یو کوریډور کې دا د موږ ازبکستان، قرغیزستان او چین یو بل ته امتحان سره ورکوي او لا هم په دې امتحان کې سره راګیر یو چې د افغانستان اسلامي امارت هم دا وړتیا لري، دا استعداد لري، دا ظرفیت لري. په دغه مراسمو کې د ازبکستان د اورګاډي ادارې استازي د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په تړاو د همکاریو ژمنه ورکړه. دغه اقتصادي دهلیز په فعالېدو سره به سوداګریز توکي له یوه هېواده بل ته په لنډ وخت کې ورسیږي چې هم پرې کم لګښت راځي.